کابل رستوران ته راغلی یم افراد کې دی نو زما غرمې ډوډۍ خورم کې مازه راکړه بیا د بله ورځ تاسو ته ورسره مرکه کوم د چیفتن سره او که ډوډۍ مازه رانه کړه نو نه یې کوم بس منتظر اوسئ دا ماحول خو ډېر ښایسته دی دا قالینچې دي توشکې دي او داسې کراره پکې ناسته یم او سړی ډېر خوشحالېږي یو افغان وګوره په دې غریب وطن کې دومره نامخدا سرمایه یې ټوله کړې ده دومره غټ رستورانت لري داسې وګورئ بیا به زه مرکه ورسره وکړم دا وګورئ دلته داسې ښایسته قالینه ده دوی هغې کړې ده پردې وګوره رنګه رنګه لکه د وطن غوندې او همداسې هلته بل ځای هم همداسې جوړ کړی ده لکه د کابل کې چې رستورانتونه دي چې پکې یقیني سره په هر سر په ځینې کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله په پوستکي کې همدارنګه یادګاري د خلکو عکسونه دي چې دوی لګولي دي وخت په وخت خلک راغلي دي په دې رستورانت کې ډوډۍ خوړلې ده او هغې کړې ده په دیوالونو کې هغې کړې لګولي دي دلته کلمې ډېرې لیدل کېږي نو حتما د کلمو برکت د میلمانه پکې ډېر راځي